بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو کامران طالب شمه یو وړوکی غوندې بنډار مو را جوړ کړ. ومو غوښته چې در تاسو یې شریک کړو او زه په دې خپلو یو دوه شعرونو باندې تراب شینواري صاحب ته بیا بلنه ورکوم چې ما که د مجاز خبره کړې ده، ما په ښه انداز خبره کړې ده او ما ښه رسوایي په نصیب شوې ده. چاته مې چې راز خبره کړې ده، ما ښه رسوایي په نصیب شوې ده او چاته مې چې راز خبره کړې ده او هیره به مې نشي تر مرګي پورې دا داسې په ناز خبره کړې ده. تراب شینواري صاحب ته بلنه ورکومه چې خپل غزل شریک کړي. جام او میکدې تر شا دي څوک ولاړ، او جام او میکدې تر شا دي جام او میکدې تر شا دي څوک ولاړ، غرق دي شي نشې تر شا دي څوک ولاړ. واه 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 زما شومې دا خو راته ووایه، زما شومې دا خو راته ووایه، هلته دروازې تر شا دي څوک ولاړ. زما شومې دا خو راته ووایه، هلته دروازې تر شا دي څوک ولاړ. دا چې مونږ وژني او تر بله خپل، دا چې مونږ وژني او تر بله خپل، دې سترې جګړې تر شا دي څوک ولاړ. لاس کې مو قلم او کتاب نه پرېږدي، لاس کې مو قلم او کتاب نه پرېږدي، جهل د تیارې تر شا دي څوک ولاړ. مننه. بیا یې څه په چل او هنر راوړو جنګ، بیا یې څه په چل او هنر راوړو جنګ، څه په چل او هنر راوړو جنګ، د ډرامې تر شا دي څوک ولاړ. بیا یې څه په چل او هنر راوړو جنګ، د ډرامې تر شا دي څوک ولاړ. ته تراب شینواری در په در چې ستا د ژوند کیسې تر شا دي څوک ولاړ. حد دی جی، ډېر ښکلی، ډېر زبردست. شینواري صاحب اوس ګران نظیم خلیل صاحب ته خواست دی چې هغه دې خپل غزل موږ سره شریک کړي. ویل یې اوس خوشحالي ډېره شوله، ویل یې اوس خوشحالي ډېره شوله، ویل مې توت نه جوړه بېره شوله. او د ښځې نر تپوس یې بیا وکړلو، د ښځې نر تپوس یې بیا وکړلو، د زلیخې کیسې چې تېره شوله. د ښځې نر تپوس یې بیا وکړلو، د زلیخې کیسې چې تېره کړه. او هغه پخوا به ترې څلور جوړېدې، هغه پخوا به ترې څلور پخېدې، اوس خو یوه روټۍ له سېره شوله. ډېر ښکلی. هغه پخوا به ترې څلور پخېدې، اوس خو یوه روټۍ له سېره شوله. او چې زندګي چېرته خفه شوه لاړه، چې زندګي چېرته خفه شوه لاړه، که نه په یو دوه کې راګېره شوله. او عظیمه هر اختیار دې مه هېرېږه، عظیمه هر اختیار دې مه هېرېږه، د ګوهټي کیسې مې هېره شوله. ډېر ښکلی یار. دا و عظیم خلیل صاحب اوس اعجاز صاحب ته خواست دی چې هغه هم خپل خوندور غزل نه دا محفل ولمانځي. ډېره مننه طالب صاحب. ارشاد کلام در سره دا شریکوم چې ستا په مخ باندې خالونه لکه ستوري د اسمان، ستا په مخ باندې خالونه، ستا په مخ باندې خالونه لکه ستوري د اسمان، زما زړه باندې داغونه لکه ستوري د اسمان. ډېر ساعت د پاره کېنه په زارۍ باندې یې واوره، ډېر ساعت د پاره کېنه په زارۍ باندې یې واوره، دومره ډېر لرم سوالونه لکه ستوري د اسمان. ستا وصال او خوشحالي خو په اوړو کې لکه مالګه، ستا وصال او خوشحالي خو په اوړو کې لکه مالګه، د هجران د تکلیفونه لکه ستوري د اسمان. تا یو سوال واچولی چې مې زلفې شمار کې څو دي، تا یو سوال واچولی چې مې زلفې شمار کې څو دي، ما درکړي جوابونه لکه ستوري د اسمان. ورګت تا یو سوال واچولی چې مې زلفې شمار کې څو دي، ما درکړي جوابونه لکه ستوري د اسمان. دی په عشق کې لا تعداد د مجنون د خپو نه وتې، دی په عشق کې لا تعداد د مجنون د خپو نه وتې، د صحرا څومره ریګونه لکه ستوري د اسمان. حد دی جی. او تا څو وارې د ایجاز زړه ازار کړی دی خبر یې، تا څو وارې د ایجاز زړه ازار کړی دی خبر یې، شمار نه وتې دي دردونه لکه ستوري د اسمان. حد دی جی. ډېر زبردست. او د ژوند نغمه ووایه ما نه شکه، شابه ټپه ووایه. اوی حد دی جی. او مننه. او هغه د مینې خوند ډکه چې وه هغه ترانه ووایه ما نه شکه. او
یو ځلې ووایه چې ګران یم درته ښه په جذبه ووایه ما نه شکه او دلته کې بیا هغه میوند د پیغلې او مینې کیسه ووایه ما نه شکه. ستاسو ټولو ملګرو نړۍ مننه. ښاد او باد راته اوسئ.